سلام درنو لیدونکو ستړي مشئ. سراج الدین حقاني د خپل منځي اختلافاتو په اړه مهم اعلان وکړ. دا چې څنګه جزئیات را سره ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. سراج الدین حقاني وایي زموږ ترمنځ د نظر اختلاف شته خو د افغانستان د آبادۍ لپاره متحد یو. د طالبان د کورنۍ چارو وزیر سراج الدین حقاني وایي د طالبانو په رهبرۍ کې د نظر اختلافات شته خو د افغانستان د آبادۍ په برخه کې دغه ډله متحده ده. حقاني دا خبرې نن سه شنبه د زمري 23مه د کورنۍ چارو وزارت په انګړ کې د دې ډلې د 2 کلنې بریا په لمانځغونډه کې وکړې. سراج الدین حقاني وایي نړۍ د ستونزو پر ضد دغې ډلې سره د تعامل لاره خپله کړې. طالبانو تل له نړۍ سره د تعامل خبره کړې ده خو بیا دغې ډلې د نړۍ غوښتنې چې ټول شموله حکومت د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانیستل او ښځو ته د کار اجازه ورکول له پامه غورځولي دي. حقاني ټینګار کوي چې د دې ډلې مسؤلین د چوکۍ یا واک غوښتونکي نه دي او نه هم د خپلې جګړې په بدل کې د امتیاز غوښتنه کوي خو چاته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې فساد او اختلافات رامنځته کړي. بلخوا پر طالبانو نیوکې دي چې په خپل حکومت کې د دې ډلې له غړو پرته بل چاته دولتي دندې نه ورکوي او دولتي چوکۍ یې په خپلو منځونو کې سره تقسیم کړي دي. حقاني وایي جګړه سخته وه او دا یې تصور کې هم نه و چې داسې ازادي به لاسته راوړي. 2 کاله وړاندې پرلپسې د افغانستان د ولایتونو پرته له جګړې سقوط کېدو ګڼې پوښتنې لا تر اوسه بې ځوابه پاتې دي. حقاني خبرداری ورکوي که چیرې د دوی په ډله کې یووالی او اتفاق نه وی نو لرې نه ده چې لاسته راغلی قدرت به یې له لاسه وځي. له دې وړاندې د طالبانو مشرانو خپلې ځانګړې ورځې په ګډه نمانځلې خو سږ کال سراج الدین حقاني تر خپل کنټرول لاندې د کورنۍ چارو په وزارت کې د طالبانو د بیا راتګ ورځ ونمانځله. د یادونې وړ ده چې د طالبانو د دفاع وزیر ملا یعقوب ترڅنګ د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي هم په جلا جلا غونډو کې د طالبانو بریا ونمانځله.